السلام علیکم قدرمنو او درنو دوستانو، نن تاسو سره په دې ویډیو کې دا معلومات شریکوم چې د واده نه وړاندې د ښځې کوم هغه دوه کارونه، هغه دوه ځایونه کتل پکار دي چې د واده نه وروسته بیا مسایل جوړ نه شي. ځکه چې اکثره وخت که موږ تاسو وګورو نو په زیاتو کورونو کې د واده په شپه باندې یا د واده نه پس داسې مسایل مخې ته راځي چې یا ښځه طلاقه کړي یا په ښځه باندې داسې مرګوني ګزارونه وکړي شي چې هغه د مرګ تر حده ورسول شي. نو هغه کوم کارونه دي چې هغه کارونه د ښځې د واده نه مخکې کتل پکار دي چې په کور کې بیا وروسته مسایل او مشکلات پیدا نه شي. ویډیو را سره تر اخره وګورئ. تاسو سره ډېر نوي معلومات او پټ رازونه شریکوم. د هر څه نه وړاندې زموږ چینل خان کلیک سبسکرایب کړئ چې په راتلونکي وخت کې زموږ نوي معلومات او ویډیوګانې تاسو ته په وخت در ورسي. قدرمنو، که موږ تاسو وګورو نو واده کول د هر زلمي او د هر انسان د زړه ارمان وي او هر انسان غواړي چې یو داسې ښځې سره، یو داسې مېرمنې سره واده وکړي چې د هغه آینده ژوند ورسره د خوشحالو نه ډک تیر شي. خو ځینې وخت داسې مشکلات، داسې مسایل مخې ته راځي چې په کور کې هر وخت داسې لانجې پیدا کېږي چې د دغه لانجو د وجې طلاق هم مخې ته راځي. نو هغه یو دوه کارونه چې هغه د واده نه مخکې کتل پکار دي، په هغې کې لومړی د ښځې کرکټر دی. کله چې یو انسان یو ښځې سره واده کوي، یو ښځې سره کویدن کوي، نو پکار ده چې د هغې نه وړاندې د هغه جینۍ د کورني کرکټر په باره کې معلومات وکړی شي چې د دغه جینۍ ژوند څنګه تیر شوی دی، دغه جینۍ څنګه زندګي تیره کړې ده، د حیا عزت ژوند یې تیر کړی او که نه. نو که کومه ښځه پاکه وي، د حیا عزت ژوند یې تیر کړی وي، نو هغې باندې بیا بالکل ډاډه ورتلل پکار دي، هغوی سره رشته کول پکار دي، ځکه چې بیا ظاهره خبره ده چې د هغې به آینده زندګي هم خپل خاوند سره ښایسته تیریږي. او دویم دا چې د ښځې دینداري کتل پکار دي چې هغه دینداره وي، ځکه چې اکثره ښځې داسې وي چې هغوی د موبایلونو د وجې ډېرې زیاتې خرابې شوي وي، د موبایلونو د وجې د هغوی اخلاق هم بګړو شوي وي او هغوی بیا خپل خاوند سره، خپلې کورنۍ سره ژوند نشي تیرولی. نو داسې نه ده چې پکار ده چې دغسې ښځو سره واده ونه کړی شي، هغوی سره هم واده پکار دی، خو لږ اسلامي تعلیمات ورکول پکار دي چې هغوی د خپل خاوند کور، د خپل خاوند زندګي په خوشحالو بدله کړي او خپل خاوند ته خوشحالي ورکړي. نو په داسې وخت کې به بیا خاوند هم خپلې ښځې ته خوشحالي ورکوي او یو د خوشحالۍ ژوند، د خوشحالۍ کورنۍ به مخې ته راځي. امید لرم چې ستاسو به دا معلومات خوښ شوي وي. له نورو تازه معلوماتو لپاره زموږ چینل خان کلیک سبسکرایب کړئ چې زموږ راتلونکي معلومات، راتلونکي ویډیوګانې تاسو ته په وخت در ورسي. تر بیا مو په لوی الله سپارم.